که زه تا ته ویم کنه چې موږ ته د خپل سمندر د گهرایو نه زیاته موږ ته بره د خلا باره کې پته، لیکن حقیقت خبر دا ده چې موږ ته اوس هم 80% د خپل سمندر باره کې پته نه. ډیپ اوشن ګوره سمندر زموږ د ځمکې 71% حصه راګیره کړې ده. که پرس که موږ ښکته لاړ شو ډیپ سی ته نو هلته به د اوبو دباو ډېر زیات سیوا شي، هلته ګوره د نور رڼا هم درسي او اوبو ډېرې زیاتې یخېږي. نو په دغه وجه باندې هلته تحقیق کول ډېر زیات مشکل کړي. نه پریشر واټ از پریشر؟ پریشر دې ته وایي کنه چې په تا باندې یو څیز خپل قوت اپلای کوي. نو په ډیپ سی د سمندر یخ ته که پرس که موږ لاړ شو هلته په 40 ټنز باندې څه شی دی دباو دی، په 40 ټنز باندې دا دباو د ځمکې نه 1000 ګونه سیوا دی. نو اوس که پرس که هلته انسان یا بل ابدوس لاړ شي نو دغه دباو هغوی نشي برداشت. بل پوینټ دی کنه سټرینج کریچرز. ګوره ساینټیسټو په سمندر کې داسې قسمه مخلوق دریافت کړی دی چې هغه د ایلین سره میچینګ په دې کې داسې میان دي کنه چې هغوی رڼا پیدا دغه عمل د څه وایي؟ دغه عمل ته وایي بایولومینسنس. صحیح ده. ګوره کله چې جاندارو په خپل باډي کې دنده د کیمیکل ریاکشن په ذریعه باندې رڼا پیدا کوي دغه ته اصل کې وایي بایولومینسنس. اوکې نو دغه میان دغه رڼا د یوې وجې نه پیدا کوي چې هغوی پرې خپل شکار وکړي او خپل ځان پرې د شکار نه بچ کړي. بل دی والکینوز. زیات ته خلک دا وایي که نه چې والکینوز یعنې اتشفشا تش په ځمکه باندې راوځي. په سمندر کې هم په زرګاو اتشفشا روزانه کېږي. اوس دغه اتشفشا چې کله په سمندر په یخ کې راوځي د دغې د وجې نه ګرمایش هم پیدا کېږي او نور معدنیات هم راوځي. د غونډو نغټ راز دا نه دی چې څه موږ دریافت کړي دي، د غونډو نغټ راز دا دی چې څه موږ نه دي دریافت کړي. نو په سمندر کې هم داسې مخلوق شته دی که فرض کې ساینټسټ هغه دریافت کړو نو موږ غونډ هغې ته حیران شو. ساینټسټ دا خبره کوي چې اوس هم بلا مخلوق په سمندر کې لاندې موجود دی. دا د بیګ اوشن باره کې اهم معلومات زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او فالو هم کړئ. والسلام.